دفاع له ارزښتونو سرحداتونه کوو چمتو یو چمتو موقف د امارت د سیلهر بڑاو بلن چې زړونه سیل زړو سره پیوس پلی پیون حاکم مل وحدت د تمدن پیل د ژوند موقف د امارت د سیلهر بڑاو بلن چې زړونه سیل زړو سره پیوس پلی پیون حاکم مل وحدت د تمدن پیل د ژوند. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله ده ښه به وی او د ژوند چارې به مو ښې روانې وي. د خپلواکۍ او امنیت خپرونې په لړ کې دا ځل د بزکشۍ لیک اووم پړاو ته راغلي یو، تر څو د دغه لوبو د امنیت په اړه هیوادوالو ته انځور وړاندې کړو، تر څو د دغه لوبو څومره امنیت نیول شوی دی، امنیتي سرتیري څومره خواري کوي، د دوی ستړیاوې، زحمتونه او په ټوله کې عامه نظم او د دې ترڅنګ د هیوادوالو نظرونه اخلو چې د دوی رضایت او خوښۍ له دغو لوبو څخه څومره ده. تمه ده د ملي سکرین تر وروستیو شیبو راسره وڅارئ. ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري، ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري، زلمي ژړې تور زندي سرتیري ستوري، زلمي ژړې تور زندي سرتیري ستوري، سرتیري ستوري. د ګران هیواد په غولي اذان کوي د سولي، په دوی باندې ښایسته دي د غرونه درې ټولي، په دوی باندې ښایسته دي د غرونه درې ټولي، پراته یې په لمن دي سرتیري ستوري، پراته یې په لمن دي سرتیري ستوري، ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري، ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري، زلمي ژړې تور زندي سرتیري ستوري، زلمي ژړې تور زندي سرتیري ستوري. دا پلازمینه کابل دی. د تیر خلاف د اوسیدونکو پر څهرو خوښي او سکون له ورایه معلومي. هیواد د امن کور شو، دښتې غرونه یې سینګار، چې راغله ازادي هر یو دیار مو شو ګلزار، د مینې ژوندون خپور دی نن په کلي او په ښار. دغو لوبو ته په پراخه کچه د امنیتي ځواکونو لخوا امنیتي تدابیر نیول شوي وو. ځواکونو ډاډ څرګند کړ چې د هیڅ راز ستړیا او تکلیف پروا نه لري او په وینا یې چې د هیوادوالو خوښۍ او خندا لپاره شپه او ورځ په مربوطه برخو کې خپلې هڅې نه درېغوي. محمد ولی خبیب د امنیه قمندانۍ د سپریا قطې معاون د ټولۍ، نو انشاءالله هیڅ نوع مشکل نشته. ولس ته مونږ ډاډ ورکوو. له کوم ورځې نه دلته لوبه شروع شوې ده تقریبا 15 ورځې کېږي، نو هیڅ یو ستونزه نشته. انشاءالله ټول ولس ته ډاډ ورکوو، په هره برخه کې مونږ سره کوی سي. نو انشاءالله ټول ولس ته ډاډ ورکوو چې هیڅ کومه نوع مشکل نشته. نو تر اوسه پورې امنیتي ځواکونه موجود دي شاوخوا دننه په میدان کې، میدان نه د باندې قرولو کې هیڅ یو مشکل نشته. ټول ولس ته ډاډ ورکوو، په هره برخه کې موږ سره ګډون وکړی سي. موږ له طرف نه هیڅ مشکل نشته. انشاءالله موږ سره همکاري کوو تر څو موږ سره د موږ په بدن کې یو قطره وینه هم وي. موږ انشاءالله ورسره ولاړ یو، ډاډ ورکوو. امنیتي ځواکونه موجود دي دننه په میدان کې، میدان نه د باندې قرولو کې، نو انشاءالله هیڅ نوع ستونزه نشته. انشاءالله ټول ولس ته ډاډ ورکوو. یعنې دومره د خوشحالي احساس کوو چې بیخي له حده زیات. په تېره خو داسې داسې الحمدلله اسلامي نظام ده او ولس په امن کې دي. کوم ستونزې مشکلات چې مخکې وو، اوس الحمدلله هیڅ یو نوع مشکلات نشته. دومره خوشحالي احساس کوو چې بیخي له حده زیات ولس خوشحال مونږ سره او مونږ پوره همکاري ورسره کوو. ولس دې په امن کې خوشحال دي. مونږ نه د خوب په هغه کې اوس مونږ باندې د کمبودي د خوب راځي یا مونږ په تکلیفي کو هر نوع هر ستونزې ته مونږ
سینه په کابل کې د وزلو لیګ اووم پړاو سیالۍ په بشپړ ډاډمن امنیتي وضعیت کې ترسره شوې او لیدونکو په پراخه پیمانه پرته له کومې امنیتي ویرې د لوبو تر میدانه راغلل او په خندانه څهرو یې له دغې لړۍ خوند واخیست. هیواد بسم او غر خواره ده رڼا د امن د هیواد بسم او غر خواره ده سکون خوښي په ولسونو سراسر خواره ده سکون خوښي په ولسونو سراسر خواره ده. اسم روحید است، باشنده شهر پلخمری ولایت بغلان. بله ما به خاطر بزکشی به خاطر لیگ دور هفتم بزکشی افغانستان به میدان یکتوت کابل آمدیم حاضر شدیم. از لحاظ امنیتی بسیار زیاد ما خرسند هستیم و خوش هستیم از نیروهای امنیتی ما با ویژه قطع خاص کی جان امنیت ما را میگیره به خاطر تماشایی که میان مردمایی که من امنیتش گرفته شده و به خوبی و خوشی بزکشی را به تمام عیار معنا ببینه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض و ادب خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون. سیلتاب سادات هستم از ولایت بدخشان و سالی بارک. امروز آمدم شاهد پیروزی تیمی باشم که سخت علاقه‌مندش هستم. تیمی سرخوشان بدخشان. بهرنیو سیلانیانو هم د خپلې باسکونه سا او رنګینیو ادرس زموږ پر پاکه خاوره کې موندلی. هره شیبه ولوله په ډیر دقت او خلاصو ځیرو سترګو ننداره کوي او د امنیتي ځواکونو هڅو او ستړیاو ستاینه او قدردانی ترسره کوي. Yo aka men birinchi bugun oxirgi kuniga yetib keldim. O'zbekistondan shuni ko'ray. نورورا زه نن د بزکشۍ وروستۍ لوبې کتلو ته له ازبکستان څخه راورسېدم څو دا لوبه وګورم. حکومت ډېر ښه ده، امنیت تامین ده، هر څه ښه دي. 2 ساعته کېږي زه راغلی یم، وګورئ وضعیت ډېر ښه دی. زه یې دلته د میلمه په حیث قبول کړم. قبول qilishdi. Keldim، hamma xursand، hamma nima ډېر مثبت تاثیرات لري. پهلوانان خوښ دي، ټول د خپل هیواد لپاره کوشش کوي. زه د امنیت له راتګ او امنیتي وضعیت څخه ډېر خوشحاله یم. قدرمنو لیدونکو، دا چې تاسو د هیوادوالو دغه خوشحالیانې ولولې او احساسات ګورئ دا د همدغه سرتیرو برکت دی. همدغه سرتیري دي چې د دوی هم امنیت یې خوندي کړی، په هر ډول حالاتو کې د دوی امنیت ساتي، په ځان ستړیا سختۍ لوږې تندې تېروي، ټوله ورځ یې په ځان یوه کړې، خو بیا هم د هیوادوالو امنیت ساتي تر څو هیوادوال خوشحاله واوسي. امنیتي سرتیري ځای په ځای شوي او د هیوادوالو امنیت ساتي. ولاړ وکرول ته خدمت دې د ستایلو دی، ای د امارت سپهي کردار دې د منلو دی، ای د امارت سپهي کردار دې د منلو دی. ولاړ وکرول ته خدمت دې د ستایلو دی، ای د امارت سپهي کردار دې د منلو دی، ای د امارت سپهي کردار دې د منلو دی. یادو سیالیو ته راغلو سیلانیانو د امنیت ټینګښت په برخه کې د امنیتي ځواکونو هڅو او ستړیاو قدرداني ترسره کړه او په وینا یې د تیر خلاف دوی دغه لوبې په ډیر ډاډه زړه او پرته له کومې امنیتي ویرې په ډیر منظم ډول ننداره کړې. پیام ما برای مجاهدین و وطنداران از این معنی است که از این نیروها استفاده مثبت بکنیم و در عرصه همکاری و کمک همراهشان تلاش کنیم و خود را باید مکلف بدانیم به خاطر یک مسلمان بودن ما، اسلام بودن ما، با نیروهای امنیتی ما همکاری کنیم و از هیچ همکاری دریغ نکنیم و بسیار زیاد ما خوش هستیم که به خاطر اهمیت ما، به خاطر بسیار یک برخورد نیک و بسیار محترمانه همراه ما برخورد. والا تو یک بگویم فکر میکنیم که شاید یک دوستی 20 ساله سابق ما داشته باشیم. بسیار زیاد احترام، بسیار زیاد یک رویه خوب و خلاصه برات بگویم به تمام معنا مثبت است. خیر یوسی زما نوم حاجي نیاز محمد امیری دی، پکتیکا ولایت د اوسېدونکی د نیزه‌بازي د ټیم مشر. لاړ څه نه خو مخکې له تاسې مننه چې زموږ غږ هم تر د خپل ولس ورساو. لله الحمد. دا کوم نعمت چې خدای تعالی په موږ لورولی دی چې هغه امنیت ته د دې شکر باید ادا کړو. دغه تاسې ولیدل دغه اوس د وزلوبه او نیزه‌بازي وه، ډېر ګڼ خلک راغلي وو دلته، ډېر په آرام و په قرار هغه خپل خوند او انجوای لوبې کاوه. دا وجه چې شی وه چې امنیت و. دا زموږ د هغو سرښندونکو ځوانان چې هغه شپه او ورځ یې
یوه کړې ده او د خپل کور خوشحالي یې ولس ته وربښلې ده او د خپلو بچو خوشحالي یې د ولس بچو ته ورکړې ده. 24 ساعته دوی دلته ولاړ وو او امنیت یې نیولی وو او دغه لوبې ټولې د امنیت په فضا کې ترسره سوې او خلکو خوند ځینې واخیستو. نو دغه یوه لوبه نه ده چې صرف لوبه ده دلته وسوه. دا یو د مینې ټغر و، دا یو د یووالي ټغر و، دا یو نړۍ ته یو ښه انګیز و. لله الحمد چې په افغانستان کې امنیت ته دا امنیت زه فکر کوم د دنیا نه په سعودي کې شته، نه په امریکا کې شته، نه په سویس کې شته کوم امنیت چې دلته ده. دا د دغو ځوانانو چې دا شپه ورځې په ځان یوه کړې ده او په دې یخ کې په دې که ګرمي وي که یخ وي که باد وي که دوړې وي دوی ولاړ او د خپل ولس خدمت کې. له ما سره خو هغه الفاظ نشته چې په کومو الفاظو له دوی مننه وکړم، خو په ولس مې دا غږ ده چې راځئ د دغو ځوانانو تر شا ودرېږو، اوږه په اوږه ودرېږو. هېڅ چاته موقع نه کړو چې موږ د دغه ګران وطن، د دغه خواږه وطن، د دغه ښایسته وطن امنیت را ګډوډ کړي یا اخلال کړي. نو که موږ له امنیتي ځواکونو سره ودرېږو انشاءالله هېڅوک دا جرأت نشي کولی چې زموږ د وطن امنیت راخراب. دغه منظم ګوته په ماشه او مجهز سرتیري د لوبغالې په بېلابېلو برخو کې شیبه په شیبه امنیتي څار ترسره کوي او نه پرېږدي چې د افغانانو ولولیا او رنګینې شیبې دې تتې یا کمرنګه شي. نوم مې عبادالله عبیده ده چې د سپریه قطعې ساتونکی یم. راغلی یو دلته د بزکشي د امنیت لپاره. نو دلته اسلحه ټولو کوم کسان د خلکو د امنیت لپاره نو کارټونه مو ترتیب کړي دي، کارټونه ورکوو انشاءالله اسلحې دلته تسلیموو. پیغام مو دا ده چې دا کوم مجاهدین دي مثال وسلوال کسان دي راځي دلته دوی دې نه خفه کېږي. مثال موږ چې اسلحې ورشکه تسلیموو دلته ورشکه قیتوو یې. موږ د خلکو د امنیت لپاره وایو چې کومه ستونزه رانسي، کوم داسې خدای ناکرده یو داسې ستونزه پیدا نسي مثال چې خلکو ته مثال ستونزه جوړه کړي. نو موږ د همدغو لپاره کوشش کوو تر څو امنیت راولو، تر څو خلکو سره ښه سلوک کوو او اسلحې ورشکه قید کړو دلته او بېرته انشاءالله چې وخت ختم سي مثال مراسم ختم سي بېرته اسلحې ورته سپارو. والحمدلله مجاهدین شپه ورځ خپل خدمت کوي، ستړي تېروي. بس الحمدلله مجاهدین ښه منظم اجي کې ولاړ دي. انشاءالله که کنټرول یې ده که چک یې ده که چک پاین د هر ځای کې انشاءالله ټول مناسب ولاړ دي. او بل هیوادوال د هېڅ د غم نه کوي. موږ کوشش کوو خپل زحمت تیروو تر څو خپل هیوادوالو په شونډو کې مسکا راولو، تر څو خوشحاله په ارامه ژوند ولکړي. زموږ لپاره مهمه د خپل هیواد ساتنه، د خپل هیوادوالو خوشحالي موږ ته مهمه ده. موږ په ځان تیاري هر رقم زحمت په ځان تیارو، که شپه وي که ورځ وي که لوږې که تند هر شی په ځان راولو، خو د هیواد لپاره موږ هر شی کوو تر څو د هیوادوالو لپاره خندا په شونډو کې راسي او تر څو هیواد مو په امن کې وي. شهر در باندې ښکلی او د من در باندې ښکلی و، زار شم در ښکلا میره ګلشن در باندې ښکلی و، زار شم در ښکلا میره ګلشن در باندې ښکلی و. ته د همت غر ښکارې هر خوی دې د ښاغلو دی، ای د امارت سپاهي کردار دې د منلو دی، ولاړ وکراول ته خدمت دې د ستایلو دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوم مې صبغت الله صاحب آغا د کابل امنیه قمندانۍ سفریه قطعه د درېیمې ټولۍ د مسؤل په حیث باندې یم. لله الحمد بیخي الحمدلله هېڅ امنیتي پیښه هم نشته. الحمدلله ټول مجاهدین چې دي ټول داسې منظم ولاړ دي، دونې ورته متوجه دي. نو بلکل دا زموږ هیواد دی، زموږ ملت دی، د دوی په خوشحالۍ ټول مجاهدین خوشحاله دي. نو د امنیت په حق کې الحمدلله ډېر ښه تدابیر لرو، ډېر ښه زمینه شته الحمدلله. بلکل په دې موږ بلکل نه خفه کېږو او دا موږ ته هېڅ ستوماني نه ده. لله الحمد ټولو مجاهدینو ته ستوماني نه ده چې زموږ هیوادوال خوشحاله وي. نو که موږ هر څومره یخ وي، ستړیا وي، هر څه وي، هر څه تکلیف وي، دا به موږ برداشتوو د دې خپلو هیوادوالو د خوشحالۍ په خاطر، د دې خپل ملت د خوشحالۍ په خاطر باندې هر څه ته الحمدلله مجاهدین تیار دي او خپلې قربانۍ د بدن او د ستړیا هرې قربانۍ ته ژمن دي. مجاهدین تیار دي. اسم ما عبدالمعروف از ولایت بدخشان ولسوالی کشم.
به خاطر بزکشی سیل جشن بزکشی ملی آمدیم به کابل، چون که شوق و علاقه به بزکشی داریم آمدیم سیل کابل آمدیم. بسیار امنیتی خوب بود، بسیار نیروهای امنیتی در 4 طرف میدان بسیار امنیتی خوب میگیره، بسیار بیخی امنیت شب و روز، اسبا موترها، هیچ کس با کس کار ندارد، به خاطری که امنیت امارت اسلامی بسیار قیدادش خوب بود، بسیار خوب امنیت بود. برخوردی بسیار خوب داشت. کدام کس اگر جنجال و غالمغال میکرد که اون ورده را به پنجه قانون میسپارید و برخوردشان بسیار خوب بود، بسیار خوب برخورد داشت. در روزی که بزکشی بود برخوردش با ملت با مردم بسیار خوب بود. د افغانستان ډاډمن امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې د هیوادوالو د خوښۍ شیبې ډاډمنې پراخ او د بهرنیو سیلانیانو د توجه وړ وګرځي او هیوادوالو سره دې یو ځای د خوښۍ دغه شیبې بدرګه کړي. دښتې مو په امن دي، غرونه مو په امن دي، نشته د چا پورې راز، زړونه مو په امن دي، نشته د چا پورې راز، زړونه مو په امن دي. کټې د پردو پر شوې غاړه غړی ورور دی، دا د امن کور 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 دی. دلته محبت عمري مړ د نفرت اور دی، دا د امن کور دی، دا د امن کور دی. حاکم ملي وحدت د تمدن پیل دی د ژوند